دا پیناډال ټیبلیټ ستاسو ژوند ختمولی شي که چیرې دا تاسو بغیر د ضرورته بغیر د ډاکټر د مشورې نه دا تاسو خوري او تاسو د دې نه خوراک جوړ کړی وي. تاسو ټولو ته دا پته شته چې دا پیناډال ټیبلیټ د انسان په وجود کې تبې دپاره کار کوي او دردونو دپاره کار کوي، خو کله چې انسان په خپله مشوره باندې خوري بغیر د ضرورت یې خوري او خوراک یې ترې نه جوړ کړی وي نو دا ستاسو ینه خرابوي او ستاسو ګردې خرابوي تر دې پورې چې ستاسو ینه فیل کولی هم شي، ځکه چې دا د 4 غنټو نه ونیسه تر 6 غنټو پورې ستاسو په وجود کې دننه یو ټیبلیټ چې تاسو واچوئ نو دا پکې دننه موجوده وي او خپل کار پکې کوي. نو که چیرې تاسو بار دا ټیبلیټ استعمالوي بغیر د ضرورت استعمالوي نو دا تاسو دپاره د فایدې خبره نه ده بلکې د نقصان خبره ده. نو د نن نه بعد تاسو هر قسم میډیسن یا ټیبلیټ په خپله مشوره باندې هرګز مه استعمالوئ بغیر د ډاکټر د مشورې نه.